د دوبۍ په یو جیل کې یو څو قیدیانو ښځو د دغه جیل نه خپل کور جوړ کړی دی. کله چې د هغوی سزا معاف شوه او هغوی ته د بهر تلو حکم وشو نو هغوی انکار وکړو. سلامونه دوستانو، د پښتو پوسټ په یو نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. دوستانو، جیل چې په عمومي تور باندې هغه خلک ورته ورځي چا چې څه جرم کړی وي، همدغسې د دوبۍ په یو جیل کې قید یو څو ښځو څه موده قید تیر کړی دی او دغه قیدخانه یعنی جیل کې دومره بلدي شوي او زړه یې لګېدلی دی چې د جیل نه خپل کور جوړ کړی. کله چې د دوی سزا معاف شوه نو دوی بهر ته د تلو نه انکار وکړو. د متحده عرب امارات د میډیا د رپورټ له مخې په دوبۍ کې په دغه جیل کې 11 ښځې قید وي چې د دوی سزا پوره شوې ده، خو د دې نه وروسته هم دوی ته چې کله د معافۍ حکم وشو نو دوی بهر ته د تلو نه انکار وکړو. د دوبۍ د دغه ښځو جیل ډایرکټره کرنل جمیله خلیفه الزابي ویلي دي چې د مختلف ملکونو سره تعلق لرونکي 11 قیدیانې ښځې په دې جیل کې قید وي چې د جیل خانې د ښه سلوک له امله او د هر قسم سهولیاتو ورکولو له امله د دوی دا جیل دومره خوښ شوی دی چې دوی اوس بهر ته د تلو نه انکار کوي او وایي چې دوی به په همدې جیل کې اوسیږي. هغوی زیاته کړه چې د دوبۍ په جیل کې ښځو ته ښه خوراک او طبي سهولیات هم ورکول کیږي. د دې سره سره د دوی د صحت ډیر ښه خیال ساتل کیږي او د صحت په اړه باندې موږ یو خصوصي پروګرام هم ترتیب کړی دی، یعنی دوی ته مو جوړ کړی دی. دې سره سره موږ دا پروګرام هم جوړ کړی دی چې دوی د خپلې کورنۍ خلکو سره په خاص طور باندې خپلو بچو سره هر وخت چې څه وخت وغواړي په رابطه کې اوسېدلی شي او دوی ته یو ډیر د امن نه ډک ماحول دلته ورکول شوی دی. د یو عرب ملک ښځه قیدی چې په دغه جیل کې خپله سزا پوره کړې ده، هغې رسنیو ته وویل چې هغې د خپل قید ژوند په ډیر خوشحالۍ سره تیر کو او هغې ته یو داسې ماحول ورکړل شوی و چې داسې ماحول او سکون ورته د خپل پلرني کلي کې هم نه ورکړی شوی. هغې زیاته کړه چې د قید په دوران کې ما سره ښه سلوک هم شوی دی او د دې سره سره ما ته دا موقع هم راکړل شوې ده چې ما یو هنر زده کو او په مختلف قسم مشغلو کې هم مصروف وم، لکه مصوري کول چې زما ډیر زیات شوق او ما ته وخت راکړل شو چې ما په دغه کې نور پرمختګ هم وکړو. یوه بله غیر ملکي ښځه چې په دغه جیل کې قیده وه، هغې وویل چې د دې جیل ژوند د بهر ژوند نه ډیر ښه دی ځکه چې په دې جیل کې یو کتابتون یعنی لایبرري، د لوبو لپاره هال، ډرینګ روم او د میچونو لپاره یوه غټه ایریا هم شته دی چېرته چې ښځې کولی شي سپورټس وکړي، میچز وکړي او هر وخت قیدیان د دغه هر څه نه فایده اوچته کړي. قدرمنو دوستانو، دا خبر تر همدې ځایه و. که ویډیو مو خوښه شوې وي مهرباني وکړئ در سره لایک کړئ او له نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. ډیره مننه.